السلام علیکم. د آزادی رادیو د خبري ټولګي ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په ایران کې اعتراضونه لا پراخ شوي او تیره شپه د دغو اعتراضونو په 12مه شپه تر ټولو سترې مظاهرې وشوې. د ایران مشر علي خامنه ای مظاهرچیان باغیان او مضر کسان وبلل، ویل چې هغوی د امریکا د ولسمشر د خوشحالولو لپاره لاریونونه کوي. د دغه هیواد د ملي امنیت شورا بیا په یوه اعلامیه کې نن ادعا وکړه چې په ایران کې عمومي اعتراضونه د اسرائیل په لارښوونه ترتیب شوي دي. په ایران کې له تیرې شپې انټرنیټ کاملا قطع شوی دی. د اعتراضونو په ترڅ کې د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري لسګونه مظاهرچیان وژل شوي یا نیول شوي دي. د ایران دولتي رادیو تلویزیون منلي چې یو شمېر امنیتي ځواکونه هم وژل شوي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري د تیر کال پرتله 53 سلنه کمه شوې ده. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د 2024-25 مالي کال د لومړۍ نیمایي په ترڅ کې له 1.6 میلیارډ ډالرو څخه د روان مالي کال په همدې موده کې 504 میلیون ډالرو ته راټیټه شوې ده. د دې کمښت اصلي لامل د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د لارو بندیدل بلل کیږي. په پاکستان کې رسمي سرچینو نیشن ورځپاڼې ته ویلي چې افغانستان ته د پاکستان صادرات د تیر کال د همدې مودې پرتله 55 سلنه کم شوي چې له 245 میلیون ډالرو څخه 314 میلیون ډالرو ته راکښته شوي دي. د طالبانو د مالیې وزارت اعلان وکړ چې د ځینو اقلامو او میوو په ګمرکي تعرفو کې زیاتوالی راغلی دی. د وزارت د پنجشنبې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي پر وارداتي میوو لکه ناک، انګورو او توتۍ یا سترابیري باندې 80 سلنه ګمرکي تعرفه لګول شوې ده. افغانستان په خپله د میوو یو صادروونکی هیواد دی، خو بیا هم ځینې میوې له ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي. د افغان کډوالو د ملاتړ د ډلې افغان ایواک مشر شاون وندایور ویلي چې راپورونه ښیي د امریکا حکومت د سیلیا په کمپ کې افغان کډوالو ته نغدي پیسې ورکوي څو په متحدو ایالتونو کې له بیا میشتېدنې تیر شي او بیرته افغانستان ته ستانه شي. وندایور خبرداری ورکړی چې که دغه کډوال د طالبانو تر واک لاندې بیرته افغانستان ته ولېږدول شي، ډیری به د ځورونې، تاوتریخوالي او حتی مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. د په وینا له اغیزمن شویو افغان کډوالو څخه تر نیمایي ډیرې ښځې او ماشومان دي. او روسیې د اوکراین د لویدیځ په لور یو نوی اتومي وړتیا لرونکی بالستیک توغندی چې څو جنګي سرګلولې لري توغولی دی. دا برید د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د هغو پراخو حملو برخه وه چې ګڼ اوکرایني ښارونه په ځانګړي ډول پلازمینه کییف یې وځپل. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي.